لہذا د همدې لپاره ضروري ده چې که څوک په مځکه باندې ژوند کوي او هدف ته ځان رسوي دا ضروري ده چې باید پوهه ولري. کله چې پوهه حاصل کړي د پوهې په ذریعه خپل ځان هم تر هدف رسولی سي او نورو ته هم لارښودنه کولی سي. ځکه نو همدا وجه ده چې نن الله جل شانه و عم نواله دلته پر موږ او تاسو باندې دا رحم او کرم کړی دی چې د استادانو په شکل کې موږ او تاسو ته پوهان راکړي دي. د هغوی په ذریعه اوس دا دی وینو چې انتقال د هغه پوهې نوي نسل ته سوی دی او موږ د 600 څخه اضافه تقریبا 950 فارغین نن ورکوو. دا یو ډیر د ویاړ او فخر ځای دی چې موږ او تاسو د دې ولایت بامیانو پوهنتون کې 950 فارغین د مختلفو پوهنځیو څخه د فراغت په دې غونډه کې لرو.